سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې دوه مهمې جملې زده کړو. یوه جمله تاسو په کمنټ کې ولیکئ او دوه جملې درته زه وایم. فعلا د مثال په توګه تاسو روان یاستئ کار ته، زه وایم چیرته روان یې یا چیرته ځې، نو دلته موږ استفاده کوو wohin. داسې وایو wohin gehst du، wohin gehst du، ته چیرته روان یې. د مثال په توګه زه ورته وایم زه کار ته روان یم، زه کار ته ځم. کار ته ځم دا جمله په الماني ژبه داسې وایو ich gehe zur Arbeit، ich gehe zur Arbeit، وایي زه کار ته ځم. او دوستان یوه جمله تاسو لاندې په کمنټ کې ولیکئ څنګه وایو نن رخصت نه ده، آیا نن رخصت نه ده؟ پوښتنه ده. دا پوښتنه موږ څنګه کولی شو چې وکړو؟ ګورو چې څوک یې صحیح لیکي، که غلطه وي زه به درته په کمنټ کې صحیح لیکم.